د اسماعیل شاهد د مرګ خبر مو په سوشل میډیا باندې ولیدو. په دغه خبر کې حقیقت څومره دی او هغه څنګه مړ شوی دی؟ قدرمنو، دا یو تازه خبر دی، تاسو سره شریکوم. د هغه د مرګ پوره تفصیل تاسو ته درکوم. که تاسو ته معلومه وي نو تقریبا کال یا 8 میاشتې مخکې د هغه مشره میرمن هم وفات شوې وه، یعنې په حق رسېدلې وه. د هغې نه پس بیا یقینا چې هغه به خفګان کې وي، ځکه چې د یو چا ښځه مړه شي نو هغه خامخا په داسې څه ټینشن کې وي، داسې څه ډپریشن کې وي چې هغه خپلې ښځې پسې خفه وي. نو دغسې کار د سره هم شوی و، او بیا د هغې نه پس دا د خپل دغه غم غلطولو دپاره د چکرې هم وهلې، او بیا دا پکې امریکې ته هم لاړو چې امریکا کې د ډېر پروګرامونه هم کړي وو، او په امریکا کې چې کله د دغه پروګرامونه کول یا د ټي وي رادیو سره انټرویوګانې کولې، په هغې کې هم خلک خندولي وو. په قدرمنو دوستانو، هېچ چاته دا معلومه نه ده چې کله به مري. که موږ تاسو وګورو نو اسماعیل شاهد نه وړاندې چې لا ټوکه مو، نو هغه هم همدغسې مړ شوی و، هغه په ډېر خراب حالت کې مړ شوی و. خو تر کومه پورې چې د اسماعیل شاهد خبره ده، نو د اسماعیل شاهد په باره کې دا خبرونه د ډېر وخت نه گردش کوي، خو په دې باره کې اسماعیل شاهد هېڅ هم نه دي ویلي. لا تر اوسه پورې د هغه داسې یو بیان هم نشته چې هغه خلک منې کړي وي یا چا داسې خبره کړې وي. نو همدغسې کار همداوس اسماعیل شاهد سره شوی دی. هغه په امریکا کې دی، په امریکا کې زندګي تېروي، او دلته ورپسې خلکو پروپاګنډې شروع کړي چې هغه مړ شوی. هغه نه غواړي چې له داسې خبرو صفایي وکړي. هغه ژوندی دی، په امریکا کې دی، زندګي تېروي، ښه خوشحاله دی. ټولو ملګرو ته خواست کوم چې داسې خبرونه خورول هېڅ فایده نه لري، داسې خبرونه مه خوروئ. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به زموږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در رسي.